دا وخت لایو وینم نوټیفیکیشن کې یا کمنټ وګورم چې زما غږ ورځي او کنه بیا دغه درخواست چې دغه ویډیو نور ملګرو سره شریک کړئ او بیا راځم د سروي خبرې لا بیا تاسو سره خبرې تاسو کمنټس هغه هم راخلم. نیورو لینک چې کوم دی دا د ایلن مسک یو پروګرام دی او په انساني مغزو کې مایکرو چپ لګي او هغه مایکرو چپ په ذریعہ باندې با د کمپیوټر سره یا د انټرنیټ سره تاسو مازغه کنیکټ وي. تاسو مازغه به کنیکټ وي لکه څنګه چې سړی دلته موبایل باندې زه کنیکټ کېږم نو دغه سبا د لاسو په ځای باندې زما سوچونه زما فکرونه به کنیکټ وي یو کمپیوټر سره یو انټرنیټ سره مرکزی نظام سره او ماته به ضرورت نه چې زه په لاسو باندې ګوګل میپ یا په لاسو باندې کال میلاو کما یا په لاسو باندې یعنی زه سیزونه لیکل غواړم نو زه به تاټس ما فکرونه چې کوم دي نو هغه به سوچ کوم هغه به راته لیکي یا به اډیو ته یا به ویډیو ته کنورټ کوي. دغه سی به کم خلک چې نشي لیدي هغه به لیدي شي، کم خلک چې پیرالایز دي یعنی معذور دي نو سهاده پورې به دغه چپ د غي سره مرسته کوي یا د چا نیورون سیستم چې کوم خراب دی د چا په نیورون سیستم کې کومې مسلې نو هغه ته به اسانۍ پیدا کوي. نو دا ایلن مسک یو ډیر انقلابي پروګرام دی او په انساني صحت یاداشتونو باندې به ډیر زیات ښه او مثبت اغیز پرې باسي. یعنی ته به کولی شي چې میموري کارت ستا په مزغو کې کنیکټیویټي لپاره یو چپ کارت یو سیم کارت وي، نه صرف د هغې په ذریعه به ستا کنیکټیویټي یقیني بلکې ته به هغې کې سټوریج یعنی یاداښتونه به هم سټور کولی شي. مثلا زما شکل دی یا زما یو عکس دی د 1990 زه هغه رالم وخت په وخت ورته ګورم نو د مایکرو چپ ټیکنالوژي یا دغه نیورو لینک ټیکنالوژي په مدد دغه کم چپ چې زما په مزغو کې دی نو بیا به زه دغه خپل زوړ تصویر د موبایل په ځای دغه مزغو کې چې کوم چپ پروت دی نو په هغې کې به سیو کولی شم. یعنی یو تصویر دی زما یو ویډیو ده زما یو کتاب دی زما او زه موبایل کې ځان ته ډاونلوډ کوم پی ډي اف کې ګورم وخت په وخت باندې نو دا به زه څنګه چې موبایل ته کنورټ کولی شم یا ډاونلوډ کولی شم یا یې پکې سیو کولی شم یا یې لیکلی شم نو دغسې به دا زما په مزغو کې هم بیا سیف کیږي. پیر صاحب आवाज دې کم دی دا قاضي زوی محمد وی او आवाज مې اوس څنګه دی او نعیم جان عادل صاحب زما هم سلامونه ومنه ځنې ملګري وی आवाज دې کم دی نو اوس فکر کوم زما आवाज به سمي او زړه دې بند دی. علیشان په دې باندې بهرحال تاسو آرټیکلز انګریزي کې کتی شئ په اردو کې هم کتی شئ په انګریزي کې بیا ډیر زیات سیوا دي. نیورو لینک پروګرام چې کوم دی نو دا چپ به لګوي په مزغو کې په انساني مزغو کې او دا کما ناممکنه خبره نه ده بلکې وخت په وخت باندې تجربات شوي هم دي. نو دا به आवाज دې کم دی قاضي زویب احمد وی درانه سلامونه ومنه. نعیم جان عادل صاحب ما خو ځواب درکړه نه پوهېږم زما غږ به درځي